اروپایي ټولنې افغانستان سره 15 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. صاحب د چلډرن افغانستان ته 92 ټنه دارو درمل استولي. په افغانستان کې د اوچا د فعالیتونو کمیدل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند هڅې چټکې کړي. سلام د NS میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو پر وړاندې د مبارزې او له زیانګاللو ښځو سره د 15 میلیونه یورو مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزداپیري راپیلا یودیچای پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې مافریقه د آسیا، د مرکزی آسیا، د منځني ختیځ او د پیسفیک حوزې له څانګې مشر پیترس اوتیباس افغانستان ته په سفر کې لاسلیک کړه. د یودیچای په خبره دغه مرسته د سیمه ییزو ټولنو د ملاتړ په هدف کیږي. له دې مخکې اروپایي ټولنې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیز به بېوزلۍ او د خوراکي موادو اړتیاوې ځکه زیاتوي چې د هغې په خبره په دغه هیواد کې د 80% وګړو ژوند په کرنې پورې تړلی دی. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویلي افغانستان ته په یوه الوتکه کې 92 ټنه دارو درمل رسیدلی دي. دغې ادارې پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لکه هغو افغانانو ته ورکړل شي چې د درملنې وړ ناروغیو باندې اخته دي. خبرپاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لکه ماشومان په تنفسي ناروغیو، سینه او بغل، اسهال او جلدي ناروغیو اخته دي. معلومه نه ده چې دغه مرسته شوې طبي بسته کې کومې دواوې شاملې دي، خو صاحب د چلډرن دا په روان کال کې د دوی لخوا تر ټولو زیاته اندازه مرستې یادې کړې دي. دغې ادارې ویلي د 2024 کال له پیل راهیسې څه باندې 1000 افغان ماشومان چې له 5 کلونو کم عمره وو د سینه او بغل کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي او بشري چارې محدودې شوې دي. اوچا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي که څه هم په افغانستان کې عملاً تاوتریخوالی کم شوی، خو د دې هیواد وګړي سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا د اټکل له مخې روان 2024 کال کې به 23.1 میلیونه کسان بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري. اوچا وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې لپاره د غوښتل شوو 3 میلیارد او 8 میلیونه ډالرو څخه یوازې 1.3% یې ترلاسه کړې ده او زیاتوي که کافي بسنه ترلاسه نه کړي زیانګاللي خلک په تیره ښځې، ماشومان او زاړه به له سخت وضعیت سره مخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې اوس وخت ده چې په غزه کې اوربند ټینګ او د حماس لخوا اسرائیلي ارغمل آزاد شي. ښاغلي بلینکن چهارشنبه اسرائیل ته د سفر پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره چې له پایله یې نږدې 2 میاشتې تیریږي هڅې تیزې کړې دي. دا د اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یو ترهګریزې ډلې په توګه پیژني ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې سیمې ته د هغه 2م سفر دی. ښاغلي بلینکن پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې تر اوسه یې د غزې پر رفح ښار د اسرائیلو د پوځي عملیاتو پلان چې هلته د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. د هغه په وینا واشنګټن به د دغسې یو پلان په نه موجودیت کې په دې ښار کې د پراخو پوځي عملیاتو ملاتړ ونه کړي، خو اسرائیل بیا ټینګار کوي چې دغه عملیات به سرته ورسوي تر څو په وینا یې د حماس پاتې وسلوال بشپړ له منځه یوسي. له ملتیا او اورېدنې مو نړۍ مننه. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.